که پلاران مو ژوندي وي نو دا ویډیو ضرور وګورئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. څو لنډې جملې د پلار لپاره. اول، که پلار دې په تا غوسه کیږي مینه در سره لري. دویم، کله که په تا فشار راوړي ستا خیر غواړي. دریم، که کله یې چوپتیا غوره کړې وه ستا راتلونکي ته فکر کوي. څلورم، کله چې په تا پیسې لګوي نو پوه شه چې خپل ځان یې په مکمله توګه بې برخې کړی دی او ستا د راتلونکي په اړه فکر کوي. پنځم، کله چې خاندي پوه شه چې ستا نه خوشحاله دی. شپږم، که کله دې خواشینی ولیدو نو پوه شه چې نصیحت ته یې نه یې غوږ شوی. اووم، که کله یې ته پرېښودې او د کوټې ورې ځان پسې بند کړ نو پوه شه چې خفه دی او ژاړي. اتم، کله دې چې خپل اواز ورباندې لوړ کړ نو پوه شه چې هغه دې وواژه. نهم، که کله دې ځان لالهنده او ستومانه احساس کړ پوه شه چې درڅخه ناراضه دی. لسم، کله دې چې ولیدو مړ شو او نور ونه توانېدو در سره خبرې وکړي پوه شه چې لوی ملاتړ دې له لاسه ورکړ او په ژوند کې دې داسې یوه تشه پیدا شوه چې هیڅکله به د پلار په یادونو ډکه نه شي. نو د خپل ژوند د الماس پالنه وکړئ او په ارزښت یې پوه شئ.